نو پر لارې باندې ډبرو د حضرت داود علیه السلام سره خبرې شروع کړې. یوې ډبرې غږ پر وکړي، ای د الله پیغمبره ما در سره بوزه، زه د حضرت موسی علیه السلام ډبره یم. وی حضرت داود علیه السلام هغه ډبره راواخسته په خپل سامان کې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت داود علیه السلام قصه کوو چې څنګه حضرت داود علیه السلام د طالوت په لښکر کې د هغه سره ملګری سو او الله سبحانه وتعالی د په لاس باندې د کافرانو او عمالقو هغه غټ مشر او باچا مړ کړي. کله چې الله سبحانه وتعالی بني اسرائیلو ته هغه صندوق راواستوي او د بني اسرائیلو پر حضرت طالوت باندې اتفاق سو او د خپل بادشاه مقرر کړي، نو بیا حضرت طالوت ودی ته امر وکړي چې موږ د دغه عمالقو د جهاد دپاره ځو او د دغه عمالقو سره جنگ او جهاد کوو. عمالقه هغه کافران وه چې هغو پر بني اسرائیلو ډېرې حملې کړې وې، د دوی سره یې ډېر ښارونه نیولي وه، د دوی ډېر بچان او زامن یې بندیان کړي وه او د دوی سره یې هغه مقدس صندوق وړی و. کله چې هغه صندوق دوی ته رالی، نو دوی مطمئنه سول او دوی پر دې دلاوره سوه چې د دې عمالقو سره جنگ او جهاد وکړي. کله چې حضرت طالوت علیه السلام دوی ته د جهاد امر وکړي او د جهاد اعلان یې ورته وکړي، نو د جنگ او جهاد دپاره مفسرینو لیکلي دي 80,000 کسان تیار سوه. کله چې دغه کسان د حضرت طالوت علیه السلام سره روان سوه او در ښار ووتل، الله سبحانه وتعالی د دې قصه په سورة البقره کې کوي. فلما فصل طالوت بالجنود، کله چې طالوت خپل لښکر در ښار وایستی، نو دوی ته یې په لاره کې وویل ان الله مبتلیکم بنهر، الله سبحانه وتعالی په تاسې امتحان کوي، مخته یو نهر را روان دی چې فمن شرب منه فلیس مني، که چا د دغه نهر او والې څه اوبه وڅښلې، هغه زما د تابعدارانو څه نه دی، هغه زما د پوجانو څه نه دی. ومن لم یطعمه فانه مني، که چا د دغه اوبو څه شک نه وکړي، دا اوبه یې ونه څښلې، هغه به زما پوجي، زما د تابعدارانو څه به وي، زما سره به جهاد ته ځي. الا من اغترف غرفة بيده، مگر که یو سړی ډېر تږی و او په خپل ورغوي کې یو غړپ اوبه راواخیستلې، دا پروا نه کوي. کله چې دوی روان سوه، مفسرینو لیکلي دي چې ډېره سخته ګرمي وه، د ګرمي موسم و، پر لارې باندې دا خلک ډېر تږي سول. خو الله سبحانه وتعالی په دوی امتحان کوي. الله سبحانه وتعالی په دوی کې هغه کسان معلومول چې هغه په حقیقت کې مؤمنان و او هغو د دغه عمالقو سره جنگ او جهاد کولی سوی. کله چې دوی هغه نهر ته ورسېدل، دغه نهر د فلسطین او اردن په منځ کې یو نهر او یو واله وه. کله چې دوی دې نهر ته ورسېدل، نو مفسرینو لیکلي دي چې دا پوجان ډېر تږي ول. فشربوا منه، د دوی سره تقریبا ټولو کسانو اوبه وڅښلې، الا قلیلا منهم، لږ کسان پاته سول چې هغو د دغه نهر او والې څه اوبه ونه څښلې او په دغه امتحان کې الله سبحانه وتعالی کامیابه کړه. حضرت برا بن عازب رضی الله عنه فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام اصحابو به کله خبرې کولې، نو دوی به ویله چې د بدر غازیان په تعداد کې دومره ول لکه هغه د حضرت طالوت سره چې کم کسان در هغه نهر واوښتل. د بدر غازیان 314 کسان وه، د حضرت طالوت علیه السلام سره هم در دغه نهر د دې 80,000 کسانو سره صرف 314 کسان واوښتل، نور ټول شاته پاته سوه. الله سبحانه وتعالی فرمایي فلما جاوزه هو، کله چې حضرت طالوت در دې نهر او والې واوښتی، والذین آمنوا معه، او هغه کسان چې د ده سره ورسره وه او په حقیقت کې مؤمنان وه، هغه واوښتل. دغه کسان چې پاته سول در دې نهر وانه وښتل او په دې امتحان کې ناکامه سوه او پر دې نهر باندې دې ټولو کسانو اوبه وڅښلې، الله سبحانه وتعالی پر دې باندې بزدلي او خوف مسلط کړي. دوی در دې نهر نسوی اوښتلی،
دی هغه 314 کسانو ته او حضرت طالوت ته وویل لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، نن ورځ موږ د جالوت او د هغه د لشکرو سره مقابله نشو کولی، هغه در موږ بیخي ډیر دي، هغه زورور دي. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، الله سبحانه وتعالى فرمای چې ودغه کمزور الایمان ته، دغه ضعیف الایمان ته، دغه حقیقي مؤمنانو وویل، هغه کسانو ورته وویل چې د هغو پر دې یقین و چې موږ به د الله سره ملاقات کوو، موږ به د الله سره مخامخ کیږو. دغه مؤمنانو و هغه کمزور خلکو ته وویل چې ای خلکو، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة، څومره کمزوري ډلې وې، څومره لږ ډلې وې چې الله سبحانه وتعالی پر ډیرو ډلو باندې، پر ډیرو لشکرو باندې غالبه کړلې باذن الله، د الله په اجازه باندې. والله مع الصابرین، بلا شک الله سبحانه وتعالی د صابرانو ملګری دی. الله سبحانه وتعالی فرمای ولما برزوا لجالوت وجنوده، کله چې د حضرت طالوت دغه کوچنی لشکر چې 314 کسان و، کله چې دی د جالوت او د هغه د لشکر سره مخامخ سوه، دی الله سبحانه وتعالی ته دعا وکړه او دا یې وویل ربنا افرغ علینا صبرا، ای پروردګاره ته پر موږ باندې صبر راواستئ، وثبت اقدامنا، ته زموږ پښې را مضبوطه کې، وانصرنا علی القوم الکافرین، او ته موږ پر دغه کافر قوم باندې، پر دغه عمالقو باندې غالبه کې، ته موږ ته فتح او بری راکې. الله سبحانه وتعالی فرمای فهزموهم باذن الله، دی و دغه کافرانو ته د الله په اجازه باندې، د هغه په امر باندې شکست ورکړي. وقتل داوود جالوت، داود علیه السلام جالوت مړ کړي. مفسرینو لیکلي دي کله چې حضرت طالوت د خپل لشکره سره روان سو، نو اعلان یې وکړي چې که زما په فوجانو کې نن هر چا د کافرانو مشر جالوت مړ کړي، زه به خپله لور هغه ته په نکاح ورکم او زه به خپله نیمه بادشاهي هغه ته ورکم. وی حضرت داود علیه السلام د خپل پلار سره او د 14 ورونو سره په دغه فوج کې شامل و. د حضرت داود علیه السلام نور ټول ورونه ډیر غټ قد و قامت والا و، ډیر جګ جګ ځوانان و. حضرت داود علیه السلام په قد کې در دوی ټولو ټیټ و، او په بدن کې در ټولو کمزوري و، او په عمر کې در ټولو کم و. کله چې حضرت داود علیه السلام د دې سره روان سو، نو پر لارې باندې ډبرو د حضرت داود علیه السلام سره خبرې شروع کړې. یوې ډبرې غږ پر وکړي ای د الله پیغمبره، ما در واخه، ما در سره بوزه، زه د حضرت موسی علیه السلام ډبره یم. وی حضرت داود علیه السلام هغه ډبره راواخسته، په خپل سامان کې یې کښېښول. بیا یو بلې ډبرې غږ پر وکړي ای د الله پیغمبر داوده، ما هم در سره واخه، زه د هارون علیه السلام ډبره یم. حضرت داود علیه السلام دا ډبره هم راواخسته. بیا یو بلې ډبرې غږ پر وکړي ای د الله پیغمبره، زه هغه ډبره یم چې په ما باندې به ته جالوت مړ کې، ما هم در سره واخه. حضرت داود علیه السلام دغه درېیمه ډبره هم راواخسته، په خپل سامان کې یې کښېښول. کله چې دی د جالوت او د هغه د لشکرو سره مخامخ سوه، مفسرینو لیکلي دي چې حضرت داود علیه السلام د حضرت جالوت مقابلې ته یوازې ورووتی، او په لاس کې مچلوغه او ډبرې ولې. نو جالوت ورته وویل چې ته خو داسې را روان یې لکه ته چې یو سپی نیسې. حضرت داود علیه السلام ورته وویل چې ای د الله دشمنه، ته در سپي هم بتر یې. جالوت د کافرانو او عمالقو سردارو دومره زورور انسانو چې د ډیرو لشکرو سره به یې یوازې مقابله کول. وی پر سر باندې به یو خولۍ وه چې د هغې وزن 300 رتله و. پر سر به یې د اوسپنې یوه خولۍ وه چې په هغه باندې به یې د خپل سر حفاظت کوئ، او د هغې وزن 300 رتله و. نور ټول بدن یې په زغرو کې، په اوسپنو کې پټ کړی و، او پر آس باندې سپور و. حضرت داود علیه السلام په خپله مچلوغه کې هغه ډبرې واچولې او د جالوت پر خوا یې ور وغورځولې. الله سبحانه وتعالی دا ډبرې د جالوت پر تندي ولګولې، او دا ډبرې د هغه در سر ووتلې، د هغه در سټ ووتلې، او جالوت د خپل آس لاندې رایله سو او مړ سو. الله سبحانه وتعالی په دغه جنگ او جهاد کې مسلمانانو ته فتح او بری ورکړي،
او داود علیه السلام جالوت راکش کوي او خپل بادشاه طالوت ته راوستي. حضرت طالوت خپل لور دته په نکاح ورکړه او الله سبحانه وتعالی فرمایي وآتاه الله الملک. د حضرت طالوت د مرګ وروسته الله سبحانه وتعالی ټوله بادشاهي د علاقې او د ملک و حضرت داود علیه السلام ته ورکړه والحکمت او الله سبحانه وتعالی د حضرت شموئیل علیه السلام د وفات وروسته پیغمبري او نبوت هم و حضرت داود علیه السلام ته ورکړي. حضرت داود علیه السلام د دنیا اول انسانو چې الله سبحانه وتعالی بادشاهي او نبوت دواړه ورکړه. وعلمه مما یشاء او الله سبحانه وتعالی و حضرت داود علیه السلام ته هغه شان وروښول کوم شان چې د الله سبحانه وتعالی خوښ و. الله سبحانه وتعالی و حضرت داود علیه السلام ته خپل آسماني کتاب زبور راواستوي او الله سبحانه وتعالی ودته د زغور جوړول ورزده کړي و. دا وسپنه به د حضرت داود علیه السلام په لاس کې داسې نرمه وه لکه هغه مو چې د انسان په لاس کې نرمي. حضرت داود علیه السلام به د دغه وسپنې څخه زغرې جوړولې او بیا به یې په بازار کې خرڅولې. د صحیح بخاري حدیث دی مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسې کې بهتر خوراک کول والا هغه انسان دی چې په خپل لاس باندې پیسې ګټي او بیا هغه خوري. وان نبی الله داود کان یاکل من عمل یدیه او بلا شک الله پیغمبر داود علیه السلام به د خپل لاس په ګټه باندې خوراک کوي. په خپل لاس به یې پیسې ګټلې بیا به یې په هغه باندې د خپل خوراک لپاره سامان رانیوي. څومره عظیمه بادشاهي چې الله سبحانه وتعالی دته ورکړې وه. د مملکت د پیسو څخه خوراک نه کوي، په خپل لاس به یې د جنگ لپاره زغرې جوړولې او ډېرې مضبوطه او محکمه زغرې به یې جوړولې او بیا به یې په هغه په بازار کې خرڅولې او په هغه به یې خپل نان او نفقه برابرول. او الله سبحانه وتعالی و حضرت داود علیه السلام ته د مرغانو ژبې ورزده کړي وې او حضرت داود علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی د میږیانو ژبه ورزده کړې وه. حضرت داود علیه السلام به د مرغانو او میږیانو سره خبرې کولې او الله سبحانه وتعالی و حضرت داود علیه السلام ته داسې आवाज ورکړی و چې کله به د زبور تلاوت شروع کړي نو هغه وحشي حیوانان به دته راژوندې سوه. په هوا کې به مرغان په د پر سر ودرېدل او د پر سر به یې سایه جوړه کړه او الله سبحانه وتعالی په امر باندې به چې کله به د زبور تلاوت شروع کړي روانې اوبه د ولو اوبه به الله سبحانه وتعالی ودرولې. موسی اشعري ابو موسی اشعري رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر جلیل القدر صحابي دی. هغه ته پیغمبر علیه السلام وویل ابو موسی اشعري رضی الله عنه قرآن په ډیر شایسته आवाज باندې وایه. ډیر شایسته आवाज الله سبحانه وتعالی ورکړی و. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل یا ابا موسی لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داود. ای ابو موسی الله سبحانه وتعالی تا ته داسې आवाज درکړی دی، تا ته الله سبحانه وتعالی داسې شرین او شایسته आवाज درکړی دی لکه الله سبحانه وتعالی چې و آل داود ته ورکړی و. نو داود علیه السلام په دغه جنگ کې کامیاب سو. الله سبحانه وتعالی د حضرت داود علیه السلام په برکت باندې بني اسرائیل ته فتح او بری ورکړي او دوی د زمانې غټ کافر د عمالقو سردار او مشر جالوت مړ کړي. او الله سبحانه وتعالی فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که الله سبحانه وتعالی خپل نیک بندگان پر بدو انسانانو غالبه کولی نه او الله سبحانه وتعالی دغه بد خلق په شو خلقو نه دفع کولی لفسدت الارض نو مځکه به ټول د فساد ډکه سوې وای، مځکه به ټول د بدو خلقو ډکه سوې وای. ولكن الله مگر الله سبحانه وتعالى ذو فضل على العالمين. الله سبحانه وتعالى د فضل او مهرباني خاوند دی پر عالمونو باندې، پر انسانانو باندې. الله سبحانه وتعالى ډیر مهربان دی. هغه د مځکې پر مخ باندې
و شریر انسانانو ته و بدو انسانانو ته غلبه نه ورکوي او الله سبحانه وتعالی په خپل فضل باندې پر بدو خلکو باندې الله سبحانه وتعالی خپل نیک بندگان غالب کوي. دا و د حضرت داود او د حضرت طالوت علیهما الصلاة والسلام قصه چې الله سبحانه وتعالی په سورة البقره کې بیان کړې وه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.